زمونږ په کار کې د کرسمس پارټي وه، په هغې کې یوه ښځه راغلې وه، لور یې د ځان سره راوستې وه. اوس زمونږ د پښتنو دغه یو عادت دی چې موږ ماشوم ته وایو مه کوه او قلار شه. هغې بسکټ راغستل او پکې د چیکي وردننه کول که نه، څنګه چې موږ د بسکټ په چیکي ډوبو نو ما ورته یې مه کوه. نه ښځې ویې نه پرېږده چې دا څه کوي، دا پوهه کول غواړي. هغې یو بسکټ وردننه کو ورتاو شو، بل بسکټ یې وردننه کو ورتاو شو. دا ورته بیا وایي چې کله دا بسکټ پخېږي په بیکرۍ کې نو دا اور چې دی دا داسې راوپړسي، د دې په دې منځ کې سپیس پیدا شي، زیږونه پیدا شي. بیا چې ورته کله ته دا بسکټ د چي ته وردننه کړې نو دغه کې دا چای یا دا اوبه په بره راشي، دغه خالي زیږونه ډک کړي. چې دغه ډک کړي نو دا دروند شي د قیسۍ، دغه چې درنه شي نو دا کیک د یو بل نه وشو کېږي، ولې دا له پاسه ډټ پاتې شوی او دا نور چې دروند شي نو دا بیا بیلنس نه وي، دا لاندې ارتاو شي. ما وی راشه که تودې کې د 2 کالو ماشوم داسې پوهه کول. ماشوم په ذهن کې ډېر سوالونه پیدا کېږي او موږ د هغې سوالونو جواب هغه له نه ورکوو. دا شی هم د قضې وران دی.